السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به خیر. شروع کوم د رب ذوالجلال چې د پوره کائنات پیدا کړی. نن په اسلام آباد کې او بیا په فیز 1 کې د قاري نظافت شاه سره ناست یم چې کوم وړو ته د زده کړې یوه لار ښیي. نو قاري صاحب سره ناست یم چې دوی سره به یو څو خوږې خبرې وکړم او د دې مدرسه په باره کې به دوی سره یو څو خبرې وکړم. دوی سره د دوی په مدرسه کې ناست یم چونکې چې هغه جومات نه دی، یو مدرسه ده، یو کور دی. په هغې کې دوی سره ناست یم، د دوی نه به خوږې خبرې اورم او دوی چې کومې ستونزې دي هغه به تاسو ته وایي. نو خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تاسو کې بهتر هغه کس دی چې قرآن په خپله زده کړي او بل ته یې ښيي. نو قاري صاحب چې دی هغه دلته ماشومانو ته قرآن مجید ښيي. دې ځای کې دلته انجینران او کوم ډاکټران او کوم بیا د مختلفو شعبو کسان چې دي هغو ته دوی سبق ښيي. او دلته چې کوم دي د لرې لرې ځای چې کوم ماشومان دي، کوم د مختلف علاقو ماشومان چې دي هغه که پنجابیان دي که پښتانه دي، خو بس زمونږ مسلمانان ټولونه دي. قاري صاحب هغو ته د سبق یوه لاره ښيي، په پرمختګ یې وځي او هغو ته د قرآن مجید سبق ښيي. د دې سره سره قاري صاحب ناظره قرآن مجید او تفسیر او ورسره ترجمه هم وړو ته کوي. نو قاري صاحب سره د مختلف ځایونو نه د مختلفو علاقو نه دلته په دې محله کې چې کومې کړې دي چې کوم خلک اوسېږي هغه اوسېدونکو ته سبق وایي. نو قاري صاحب سره نه دلته داسې څه جومات شته چې په هغې کې وړو ته سبق وایي، نه ورسره داسې څه خپل محفوظ ځای شته چې هغې کې وړو ته سبق وایي. خو د قاري صاحب نه به تپوس کوو چې دا څه ستونزه کېدی شي چې تاسو دلته د وړو ته داسې په یو ښه ځای کې او بیا داسې په ښه جومات کې یو ښه ډول ځای کې چې وړو ته تاسو سبق وایي، چې بیا دلته کې د بجلۍ چې کوم سهولیتونه دي هغه وړو ته موجود دي او بیا نور چې کوم د وړو د ماشومانو د مدرسو چې کوم سهولیت دي هغه موجود شي، چې په دې محله کې تاسو ماشومانو ته حفظ شروع کړئ او ورسره ترجمه شروع کړئ. داسې په یو ښه ځای کې چې د هغو د اودسونو ټایم چې کوم د ټایم ټیبل دی هغه برابر وي. نو قاري صاحب دا څه ستونزه کېدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې اوله وجه دا ده چې دا په دې اسلام آباد هومس کې موږ دا کار کله شروع کړو. نو د دې وجه دا وه چې د پوره ایریا کې داسې مدرسه نه وه او ما کتل داسې ما سره بوډاګان سبق وي، غټ غټ بوډاګان ما سبقونه وي. ما سوچ وکړ چې داسې یو مدرسه جوړول پکار دي چې داسې ملي سره مدرسه جوړول پکار دي، ولې چې را روان نسل به که موږ داسې دغه کلام نه کړو نو را روان نسل به ټول خراب شي. خو الحمدلله دا دویم څلورم کال دی چې موږ دا ځای په کرایه باندې اخیستی دی او د چا شانې موږ دغه نه دی کړی چې ځای به میلاویږي بیا به موږ کار شروع کوو یا به جومات جوړوو بیا به کار شروع کوو. نه لکه د چا نه په چاندو باندې دي، نه په نور په غوښتو باندې دي، څه دغه نه دی کړی، خو خپل یوه مدرسه چې ده په کرایه باندې بلډینګ باندې اخیستې دا دوی نه دننه د بلډینګ نه دننه جنکۍ ناستې دي. تاسو بیا وګورئ دننه دروازې نه دننه جنکۍ دي، هغې لپاره خصوصي عالمه ده جنګي نه راځي او داسې د بار قاري صاحب ناست دی ما سره چې یو نیم سل پورې ماشومانان دي، نو هغه هم سبق ښیي او زه هم اخلم. دې کې کومې شعبې دي؟ دې کې نوراني قیدې نه واله تر حفظه پورې او تفسیر ترجمه او دغه شانې کومو خلقو دې نه فایده حاصله کړله. دې کې هر قسمه خلق راځي، ولې چې او ټیمونه د دې چې د 2 سے لے کر 5 بجے تک اور مغرب سے عشاء تک دې کې ډېر قسمه خلقو سبق ویل دی. دغه شانې وکیلانو انجینرانو چې څنګه تاسو څنګه خبره وکړه نو دې کې نه موږ دا قید نه دی ښیي چې دا عمر کس په سبق وایي دا نشي ویلی، دا پابندي ده. دغه شان نور څه دغه مدیر نو قاري صاحب تاسو زړه خو به دا هم غواړي چې دلته داسې یو غټه مدرسه جوړه شي او هغې کې موږ ماشومانو ته حفظ شروع کړو، موږ سره نور قاریان راشي او کوم زمونږ خویندې چې دي هغو ته پکې بیا خاص ډول سبق شروع شي او د مانځه چې کوم ترجمې دي نور دیني چې کومې لارې دي هغه تاسو وښیئ. نو د هغې څه ستونزه کېدی شي؟ د هغې خو دا حل دی چې ګورې دا خو پراپر طریقې سره مدرسه نه ده، دا خو یو قسم د کور ما کرایه باندې اخیستې او هغې کې مه اشتغال کوي. دې دپاره د مدرسې ضرورت دی لکه چې هغه په دې اسلام آباد هومس کې داسې ځای وشي لکه هغې کې سړی مدرسه کولاو کړي او هغې کې داسې یو سایډ ته چې دی نو هغه د جنکو وي او بل سایډ ته د هلکانو لکه څنګه چې مثال کے طور پر بنات او بنین دې کې بیا ترجمه هم کېدای شي او بیا درجې هم کې درجو سبق هم شروع کېدای او دغه شان مکمل د حفظ
طریقې څنګه د سهار نه والا ماښام پورې رهایشي ماشومان نو قاري صاحب تاسو چې اوسې د قاریانو چې کوم د دې چې کوم خپل فیس دی هغه باندې بیا د دې کور چې کوم خپل کومه کرایه ده هغه به دې ولي نو قاري صاحب څنګه کیدای شي چې زمونږ د کتونکي چې دي دا مرسته تاسو سره په کومې لارې باندې وکړي ګوره دوه استادان دي ما سره یو عالمه ده لکه هغې تنخوا ده بل قاري صاحب دی هغه تنخوا ده زه خو ځان له خو نه اخلم که نه دغه شانې د بلډینګ کرایه ده 18,000 کرایه ده نو که چې څوک څه طریقې سره کولی شي په دې کې تعاون کولی شي کرایې کې یا د قاریانو تنخواګانو کې چې یو قاري صاحب تنخوا په خپله ذمه واخلي یا د یوې عالمې تنخوا په خپله ذمه واخلي یا د کرایې کې څه دغه کولی شي یا نور که غټ تعاون کولی شي چې مدرسې نه ځای واخلي د دې کرایه نه نو قاري صاحب داسې پکې ډېر خلک هم شته چې دې دلته یو غټه مدرسه جوړه کړي خو زمونږ یو دا سوچ دی قاري صاحب ستاسو خو ډېر غټ او ډېر غټ فکر دی ډېر غټ سوچ دی چې دلته داسې یو مدرسه کولاو شي چې هغې کې ماشومانو ته حفظ ښودلی کېږي د هغې سره سره بیا د جینکو چې کوم دیني لاره ده هغه ښودلی کېږي نو قاري صاحب داسې پکې ډېر کسان شته خو اوس چې کوم د دې بلډینګ چې کومه تنخوا ده د دې چې کومه کرایه ده نو قاري صاحب وایي که هغې کې مونږ سره چا مرسته وکړه زه خو پخپله چې کوم دی قاري صاحب وایي قاریان چې دي د دې له دا خپل دغه ورکوم نو خپله چې دی زه د دې ماشومانو نه دا دغه خپل پکې نه علمه نو قاري صاحب سره دلته دنده شاته ورسره کوم حافظان دي او بیا کومې زمونږ خویندې چې دي هغه هم د قاري صاحب نه دلته زده کړه کوي نو داسې نور چې کوم خلک دی هغه هم د قاري صاحب نه دلته زده کړه کوي خو دلته یو پراپر مدرسه چې کومه ده هغه نشته نو قاري صاحب دلته په دې بلډینګ کې دلته سبق وایي قاري صاحب تاسو ته وایي چې زه دلته چې کوم قاریان دي هغو له هم چې کومه د هغو کومه تنخوا یې هغه ورکوم بیا د دې بلډینګ یو چې کومه کرایه ده هغه ورکوم نو موږ کې خو ډېر هم داسې کسان شته چې خلکو سره مرستې وکړي نو که تاسو قاري صاحب سره مرسته کول غواړئ نو موږ ټول دا غواړو چې د قاري صاحب سره مرسته وکړو یا د قاري صاحب چې کومه تنخوا ده هغه په ځان ونیولو یا د دې کور چې کوم مالک دی هغې له مخامخ څوک ورکولی شي نو په دې هم د قاري صاحب وایي چې زموږ څه اعتراض دی یا دلته کې که یا قاري تاسو راوستی شئ هغې منې هم قاري صاحب وایي زموږ څه اعتراض دی نو کومه مرسته چې ده هغه به قاري صاحب سره تاسو په کومه لاره کولی شئ نو هغه به تاسو ته مونږ د قاري صاحب اکاونټ به هغه به مونږ په دې کې تاسو سره منشن کړو نو بیا پاتې شو قاري صاحب چې په خپله د خپل یو سکول دی په هغه کې دی پرنسپل دی نو دی وړو ته د دیني لارې سره یو ښه تعلیم هم ورکوي دیو ماشومان چې کوم دی هغه په پرمختګ سره بوځي یو ښه سوچ په دې کمیونټي کې یو ښه سوچ یو ښکلی فکر او د ماشومانو د زده کړې لپاره یو ښه سوچ لري خو د بده مرغه قاري صاحب سره دلته یو ښه ځای نشتي او په خپل سوچ باندې کې قاري صاحب دلته دا مدرسه را جوړه کړې ده او دلته دا ماشومان د دې محلې چې کوم ماشومان دي هغو ته سبق وایي هغه که د هرې شعبې دي او که د کوم ځای نه دي دلته پکې د ډېرو علاقو نه قاري صاحب راټول شوي دي او دلته کې سبق وایي د قاري صاحب نه نو ملګرو ډېره مینه او مننه او بخښنه غواړم د الله په امان بریالي اوسئ